دوستانو د خپرونې په دې برخه کې زموږ سره ښاغلی احمد الله څرګند دی چې دی ترانه ویونکی دی او د څخه به ترانې اورو. څرګند صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلئ، ډېره مننه زموږ بلنه مننه. وعلیکم سلام. له تاسو نړۍ مننه چې موږ ته مو دعوت راکړه او زموږ دعوت مو ومنه، او تاسو نړۍ مننه چې دومره وخت مو خوشحاله اوسئ. څرګند صاحب مخکې له دې چې ترانه ووایئ لږ به دواړه سره خبرې وکړو. په څه باندې بوخت یې، څه کارونه کوئ، درسونه مو کوم ځای ته رسولي دي؟ کمالزی صاحب څه کال زه فارغه شوم له 12 ټولګي څخه او ترڅنګ یې خیاطي کار کوم چې استاد یم. ښه، په خیاطۍ کې استاد یې، ماشاءالله ډېر عالي. خیاطي مو د په اصطلاح د مکتب سره یو ځای کوله، پس له وخته مو کوله، څنګه مو کوه؟ هو همداسې د کمالزی صاحب چې زه په 10م صنف کې وم چې ما خیاطي کار شروع کړ د تشویق سره. ښه او اوس لا نیکه مره د خیاطۍ برخه کې استاد یې. مهمه مسله همدغه ده قدرمن څرګند صاحب چې که یو څوک درس وایي، مثال زده کړې کوي، په څنګ کې باید یو کسب هم زده کړي. کسب دا چې د سړی بېکاره کېږي نه، همیشه به یو عاید لري. نو ډېره مننه، خوشحاله شوم، تاسو ته په چاره کې بریا وغواړم. نو ستاسو یوه ښکلې ترانه اورو، که البته که آماده وایي، چمتو یي، مشکل که نه. انشاءالله په سترګو. مهرباني وکړئ. دا د روخان صاحب شعر د درویش روخان. ډېر عالي. هیله ده چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی، ستا د مینې په لمونځو درېدم اذان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی. عقیده مې هم د مینې په مذهب ده، عقیده مې هم د مینې په مذهب ده، عقیده مې هم د مینې په مذهب ده، ستا په ښکلو ښکلو سترګو مې ایمان دی، ستا په ښکلو ښکلو سترګو مې ایمان دی، ستا د مینې په لمونځو درېدم اذان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی. اصلیات پکې د هر سړي بربنډ دی، اصلیات پکې د هر سړي بربنډ دی، اصلیات پکې د هر سړي بربنډ دی، د دنیا مثال د ډمې د میدان دی، د دنیا مثال د ډمې د میدان دی، ستا د مینې په لمونځو درېدم اذان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی. اژدها یې په مزغو باندې پرته ده، اژدها یې په مزغو باندې پرته ده، اژدها یې په مزغو باندې پرته ده، جنګ د مرګ بلا اخیستی دی په ځان دی، جنګ د مرګ میدان اخیستی دی په ځان دی، ستا د مینې په لمونځو درېدم اذان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی، وړانګې وړانګې دې د زلفو شبستان دی. خپل قامت مې ټیټوي درویش روخانه، خپل قامت مې ټیټوي درویش روخانه، خپل قامت مې ټیټوي درویش روخانه، را پرېوتی پرې د لړو اسمان
را پریوتی پری د لوړ فکر اسمان دی را پریوتی پری د لوړ فکر اسمان دی ستا د مینې په لمونځو درېدم اذان دی وړانګې وړانګې دی د زلفو شبستان دی. ډېر عالي، مننه. ژوندی اوسې ښاغلی څرګند صاحب. څرګند صاحب څومره وخت پیدا کوي شعرونو ته، شعرونو ویلو ته، د شعرونو انتخاب ته، او دې تر څنګ خپله د ترانې چې وایي دا تمرین هم غواړي، داسې ځای او موقعیت ورته لري او که نه؟ بلکل کمال صاحب، همداسې داسې تقریبا 1.5 کال کېږي چې ترنم کوم. البته زه ډېر ترنم ما په مکتب کې کاوه. لومړي ځل لپاره مې ترنم په ښوونځي کې کړی و، په ټولګي کې. ښه. او د شعرونو لپاره هم مطالعه کوي او که نه؟ ډېره مطالعه کوم، بلکې زه د احسان من صاحب کتابونه زیات لولم، همداسې د نورو مشرانو کتابونه زیات لولم. ډېره مننه که ژوندی اوسې. ښه، یو بل شعر آماده لرې چې راته ولې نه، په سترګو دا د انبر صاحب غزل دی، د مور په اړه لیکلی دی، ما انتخاب کړی. نو ستا د مینې پوره وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا د مینې پوره وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې په هر درد باندې مې درتا ته رسیږي په هر درد باندې مې درتا ته رسیږي په هر درد باندې مې درتا ته رسیږي ته وجود یې زه د غړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا د مینې پوره وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې په څنګ کې دې اوسېږمه دمه یم چې په څنګ کې دې اوسېږمه دمه یم چې په څنګ کې دې اوسېږمه دمه یم درنه لرې ستړی ستړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا د مینې پوره وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا دعا د سمندر باندې تیریږم ستا دعا د سمندر باندې تیریږم ستا دعا د سمندر باندې تیریږم بې له تا نه اوبو وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې بې له تا نه اوبو وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا د مینې پوره وړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې زه عنبر چې ستا دیدن پکې ونه کړم زه عنبر چې ستا دیدن پکې ونه کړم زه عنبر چې ستا دیدن پکې ونه کړم
هغه ورځې سم لمړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې هغه ورځ سملا کمړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې ستا د مینې پوروړی یم مورې چې ته نه یې زه نیمګړی یم مورې. ډېر عالي، ډېره مننه څرګند صاحب، په زړه پورې شعر او موږ او تاسو میندې د خدای جوړې روغې لري. مننه کوم. ښه څرګند صاحب، د چا ترنم ډېر خوښېږي او ترنم هم یو طرز غواړي، یو طریقه غواړي، یو سبک غواړي، ډېر د چا اورې؟ ډېر خو کمال صاحب د محبت ګران صاحب اورم، وسیم وصال اورم او احمد موسی خیل اورم. په دې برخه کې هم څوک کولی شي چې په دې ترنم برخه کې استاد ولري او هغه رهنماوی ورته وکړي، مثال د غږ تون برابر کړي، دغسې څوک تر اوسه چاته ورغلی او که نه؟ بالکل کمال صاحب باید استاد ولري، ځکه هر څوک نشي کولی چې د یو غزل ترنم کې که نه یا کمپوز ورته برابر کړي. او زه په خپله یو برخه کې یو همدې ترنم برخه کې استاد لرم، محب الله مومن صاحب ده چې د قرآن کریم تجوید استاد ده او په مکتب کې ما سره ډېره مرسته کړې چې ما ته ترنم ډول وکړي. ښه ښه، مننه کوم. یو بل شعر هم ستاسو اورو، نور بیا خپرونه خلاصوو. سمه ده کمال صاحب. ښه، که چیرې شعر در سره آماده نه وي، خیره فرق نه کوي. زه پوښتنه وکړم، شعر آماده دی؟ مهرباني. نه مې خوښېږي د اوبو او بل د اور مرګ، نه مې خوښېږي د اوبو او بل د اور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، نه مې خوښېږي د اوبو او بل د اور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ. د مور ټوخي سره مې سا بندېږي مرمه خدایا، د مور ټوخي سره مې سا بندېږي مرمه خدایا، چې څوک لا څرنګه زغملی شي د مور مرګ، چې څوک لا څرنګه زغملی شي د مور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ. اخ د ملګري مرګ د خدای په هیچا هم نه ګوري، اخ د ملګري مرګ د خدای په هیچا هم نه ګوري، سړی په ملا غوټ ماتوي لکه د ورور مرګ، سړی په ملا غوټ ماتوي لکه د ورور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ. لاس دې د ټول کلي آزاد پتا دې مړه شم زه، لاس دې د ټول کلي آزاد پتا دې مړه شم زه، په ما دې سل ځله تېر شوی دی د پور مرګ، په ما دې سل ځله تېر شوی دی د پور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ، دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ،
نه مې خوښیږي د اوبو او بل د اور مرګ دا داسې وي لکه د مرګ د پاسه نور مرګ. ډېره مننه ژوندی اوسې ښاغلی احمدالله څرګند چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارو کې بریا وغواړم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ژوندی اوسئ.